د فلم شروعات د یو بورډ نه کیږي چې هغې باندې لیکلي وي چې دغه ایریا ته راننوتل منع ده او که څوک هم دغه ایریا ته راننوتو نو هغه به په ډز باندې ولي او مړ به کي. دلته کې یو پولیس راغلی وي او هغه انویسټیګیشن کوي او غواړي چې دننه راننوځي، خو هلته کې یو ګارډ وي چې هغې سره په جنګ وي او هغه دننه پرېږدي. دوی په خپلو کې په جګړه وي، یو جنۍ هلته کې منډې وښي او هغې پسې شاته یو کیلر شوی وي او هغه مړه کوي. په مخ باندې ماکس لګولی وي او ګنډتا ورمنې وي او په لاس کې یو څټک وي او خپل شکار پسې منډې وهي. هغه جنۍ د ډېره لرې ونه تښتېږي او بیا یې ونیسي او په یو ونې باندې یې وتړي. دغه جنۍ په تیزه تیزه باندې چغې وهي او لرې هغه دوه کسان د دې د هغه اواز واوري. هغه دې بل کس ته وایي چې دا څه اواز دی، خو دا سړی ورته جواب ورنه کړي او یو ځل بیا په خپلو کې په جګړه باندې اخته شي. د دغه پولیس په لاس باندې یو تومانچه ورشي او په دغه ګارډ باندې ډزې وکړي او دغه شانتې هغه ګارډ په موقع باندې مړ کړي. د دغه ډزو اواز یو بل ګارډ واوري او هغه هم بیداره شي. هغه خپل باس ته کال وکړي او ورته وایي چې زما په خیال زموږ ایریا ته څوک راننوتو او موږ یې وګټو. دغه ګارډ به یې په لرې نه پولیس والا باندې فایرینګ وکړي او هغه پولیس والا بېهوشه کړي. دغه بوس موږ ته ښایي چې ډېر زیات مالداره سړی وي او په یو تورې کمرې کې ناست وي او سی سی ټي وي کیمرې مخامخ وي. او په فلم کې د دغه سړي نوم واچر وي او دې سړي په ټول ځنګل کې سی سی ټي وي کیمرې لګولې وي چې دغه کیمرې دا په خپله وګوري. بل خواته موږ هغه کیلر ګورو چې د چاقو په مدد باندې دغه جنۍ سینه کټ کړي او هغې نه ډېره زیاته وینه هم راوځي. په کوم باندې چې دغه ښځه ډېره زیاته په درد کې وي او دا وینه خپل ځان سره جمع کړي او هغې نه پسه لاړ شي او راډ راوالي او د دغه ښځې په خېټه کې ومنډي او هغه مړه کړي. بل سین کې موږ ته سینډي نومي یو جنۍ ګورو چې هغه ډېره زیاته پریشانه په خپل کور کې ناسته وي. له هغې چې کوم بوس وي له هغې ښځې دا هلکان او کاږلي وي او له هغې په شک وي چې دې زما خاوند سره څه غلط تعلق دی. سینډي سره اوس جواب نه وي او هغې لپاره دې د کور ټول سامان خرڅ کړی وي او دا بې خپله ګزاره کوي. ټول شیونه خرڅ کړي وي او دا اوس هم په قرض کې ډوبوي. د هغې لپاره دا بیا د خپل مالک کور ته ځي او له هغې ښځې ته منتزاري کوي. کله چې سینډي وګوري نو دغه ښځه بیا غوسه شي او ورته بدې ردې شروع کړي، ورته وایي چې دلته نه لاړه شي کنې زه به پولیس ته ټلیفون وکړم او تا به ګیره کړم. په دغه ټایم کې د سینډي خپل بوس راشي او هغه خپلې ښځې ته وایي چې دا څه کوې، ته دا غریبه ولې دومره کنځې دي، غلطي خو څه نشته. خو دا ښځه په خپل خاوند باندې هم ډېرې غوسې وکړي او ورته وایي چې ته خو غلی کښېنه، ته زموږ په منځ کې یوه خبره هم ونه کړي. هغې نه پس سینډي خپل کور ته راشي. دا په کور کې ناسته وي او چنکه د دې له کور ګنټۍ څوک وغږوي او دا چې کله بهر ته روځي نو دلته کې څوک هم نه وي، خو لاندې په ځمکه باندې یو ګفټ باکس پروت وي. دې ته ټلیفون څوک وکړي او هغه وکیلوي او هغه ورته وایي چې تا لپاره موږ لپاره یو جاب دی او دغه جاب د ښار نه ډېر لرې یو کلی دی او ورته وایي چې یو امیره سړی دی، له هغې په کور کې به ته کار کوې او ورته وایي که ته اګري نو ما ته ووایه. نو سینډي ډېره زیاته خوشحاله شي او ورته ها وکړي. وکیل یې ورته وایي چې په دغه باکس کې د ګاډي یو چابي ده او ته یو ګاډی بار ساده کور ولاړ دی، په هغې کې کښېنه او زموږ لوکیشن باندې زموږ خواته ځان رورسوه. سینډي په دغه ګاډي کې ډېره زیاته خوشحاله ناسته وي او هغې ته پته نه وي چې هغه کوم ځای ته روانه ده. خو لږ ونه کې ځنګل منځ ته چې راشي دلته کې یو سړی ولاړ وي او هغې نه تپوس وکړي. هغه سړی دې ته لاره وښیي خو ورسره تپوس هم وکړي چې ته یوازې په دغه ګاډي کې راغلی یې او هغه ځای ته به ته یوازې ځې. سینډي ویریږي او هغه ورته دروغ وایي چې نه زه یوازې نه یم، ما سره خپل خاوند هم په ګاډي کې ناست دی خو هغه ستړی دی او اوده شوی دی. دغه سړی ډېر په غور سره سینډي ته ګوري او هغه ویریږي راشي په خپل ګاډي کې کښېني او دغه شانتې خپل لوکیشن باندې راورسېږي. دا چې کوم ځای ته راورسېږي هلته کې یو کور وي چې مات وي او دا ډېره زیاته ویریږي، خو دې ته د پیسو سخت ضرورت وي نو دا ورته انکار ونه کړي. بیا موږ ګورو چې دلته کې سی سی ټي وي کیمرا دي چې په دغه جنۍ باندې نظر ساتي او دا بل څوک نه بلکې هغه امیر سړی واچر دی چې په دې باندې خپل نظر یې ښولی دی. خو لږ ساعت پس هغه وکیل جنۍ په خپل ګاډي کې راشي او دا ځان سره کښېني او یو ښایسته کور ته ځان سره بوځي. سینډي چې دا کور ویني نو هغه ډېر زیاته خوشحاله شي. دغه وکیل ورته وایي چې دا کور د یو امیر سړی دی او بوډا دی، هغه کله کله دغه کور ته راځي او هغه د ملک نه بهر ته اوسېږي نو کله کله دغه کور ته راځي او نن نه پس به د دغه کور خیال ته ساتي او دا هم و چې په دغه کور کې نه ټلیفون شته او نه بل څه سهولت. خو په دغه کور کې ډېرې کیمرې دي خو دا اوس بندې دي. کله چې هغه مالک راشي نو دغه کامرې آن شي او دغه خبرو کولو نه پس دغه وکیله ښځه لاړه شي. سینډي دغه ښځې ته ګوډ بای ووایي خو شاته نه دی هغه کیلر هم تیر شي ولې چې هغه هم په دغه کور کې اوسېږي. دې نه دا ظاهره شوه چې سینډي اوس په دغه کور کې ګیره شوه او د دې شکاري اوس دغه یو نوی شکار جوړېږي. هغې نه پس سینډي هلته کې کښېني او ښه انجوی کوي خو هغه امیر سړی په دې باندې خپل نظر وږدي. د شپې په وخت باندې سینډي ځي او هلته کې المارۍ کولاوي او په دې کې ښه ښایسته ښایسته او ګران بیه کپړې وي خو دغه المارۍ له بره هغه کیلر هم ناست وي.
او هغه کیلر بل چاته نه بلکې سینډي ته ډېر زیات په غور سره باندې ګوري. سینډي چې کله لمبا لپاره بهر ته ځي نو دین خپل شرابو بوتل ویر شي او دغه کیلر لاړ شي او هغه بوتل اوچت کړي او کله چې دا واپس ده باتونه راشي نو خپل شرابو بوتل ونه ګوري. خو بهر دا خپل بوتل وګوري دا ډېر زیات حیران شي چې اخر څوک و چې دغه بوتل بهر ته وروړو. خیر دا خپل بوتل وګوري او هغه سیلر کیلر هم ولاړ وي. دغه کیلر غواړي چې سینډي مړه کړي خو دا سړی ورته ټلیفون وکړي ورته ووایي چې صبر وکړه دغه جنۍ مړه نه کړي. خو دا کیلر ورته ووایي چې نه اوس به زه دا جنۍ مړه کوم. امیر سړی ورته ووایي که تا دا جنۍ مړه کړه نو زه به یو ځل بیا تا واپس جیل ته ولېږم په کوم چې دغه کیلر ډېر زیات غوسه شي او دا جنۍ مړه نه کړي. بل سره چې سینډي څنګه پاسېږي نو کور نه بهر چې روزي نو هلته کې یو مړ جانور پروت وي او دا ویرېږي. هغه کیلر ایښولی وي چې دا جنۍ پرې ویروي. بیا موږ یو ځای ګورو څه ونې وي چې هلته کې دغه کیلر ډېر زیات انسانان یې مړه کړي وي او د هغې د جسم مختلف اجزې په هوا کې ځوړندې کړي وي. دغه کیلر سره خپل بوتل وي چې په هغې باندې دې له خلکو نومونه لیکلي وي. په یو بوتل باندې د سینډي نوم هم لیکلی وي خو په هغې کې اوسه پورې څه نه وي اچولي. په نورو بوتلو باندې دې له خلکو نومونه لیکلي وي او په هغې کې د انسانانو له جسم مختلف حصې وي. دلته کې موږ ته پته ولګېده چې دغه کیلر له جیل نه تښتېدلی دی او یو دهشتګرد دی او دا د سړي لپاره کار کوي چې خلکو ته مړه کړي او له هغې د جسم مختلف حصې دې ته راوړي چې دا دغه حصې مختلف ځایونو کې خرڅې کړي. د شپې په ټایم باندې چې سینډي کله خوب ته لاړ شي نو دغه کیلر راشي او له هغې په جسم باندې چاقو له پاسه مږي. خو لږ ساعت بعد چې سینډي کله دلته کې پاڅېږي او هغه غواړي چې له کور نه بهر ته لاړ شي خو د کور ټولې دروازې بندې وي. دا بیا په ځمکه باندې یو وړه ګوډۍ وګوري چې پرته وي. دا یې اوچته کړي او په یو ځای باندې کېږدي او بیا بهر ته وګوري خو کله چې دا واپس مخ راوړي نو هغه ګوډۍ واپس په ځمکه باندې لاړه شوې وي. دې ته ډېر زیات عجیبه محسوس شي خو دا داسې سوچ وکړي چې ما ډېر زیات شراب څښلي دي او دا له شرابو وجه ده. دا بیا لاړه شي او خپل بیډ کې ویده شي. بل ورځ موږ دا وګورو چې په سویمینګ پول کې لامبي او هغه کیلر هم لرې نه ولاړ وي او دا ګوري خو دا هغه کې پولیس وګوري. پولیس مړ شوی نه وي بلکې صرف زخمي وي او بېهوشه شوي وي. دا پولیس سینډي ته تپوس وکړي ستا نه علاوه په دغه کور کې نور څوک اوسېږي. سینډي ډېره زیاته ویرېږي ورته وایي چې څوک هم نه صرف زه په دغه کور کې اوسېږم. خو دا پولیس ډېر زیات زخمي شوي وي او یو ځل بیا راپرېوځي او بېهوشه شي. سینډي دا د کور دننه راولي او د دې پټۍ مټۍ وکړي. خو کله چې دا پولیس په هوش کې راشي نو هغه سینډي ته کیسه وکړي چې زه دغه ځنګل ته راغلی یم او ما ته انفارمیشن راشوی دی چې په دغه ځنګل کې یو سیلر کیلر راغلی دی او خلک مړه کوي او سپیشلي هغه جنکۍ مړه کوي. واچر چې کله دغه پولیس په کور کې ویني نو هغه خپل ملګرو ته اډر وکړي چې لاړ شي او دغه پولیس والا ختم کړي. او دو چې زه کوم قاتل پسې ګرځم هغه ډېر زیات خطرناک او لیونی قاتل دی خو چالاک جیل نه کولو کړی دی او دلته کې راوستی دی چې له خلکو مرګونه وکړي. او زه راغلی یم چې هغه سړی ونیسم. سینډي کله چې دې خبرې ووري هغه ډېر زیاته ویرېږي او بیا دا پولیس یې تپوس وکړي چې زما جیکټ څه شو. سینډي ورته ووایي چې هغه ما واشنګ مشین کې اچولی دی چې وینځم دا سړی راشي په منډه خپل جیکټ وکاږي ولې چې په دغه جیکټ کې هغې یو بم ایښولی وي. هغه بم دا وکاږي او بهر ته کېږدي چې وچ. دغه دوران کې له واچر نور ملګري هم راشي او په دغه پولیس باندې ډزې وکړي. خو په دغه دوران کې سیلر کیلر هم دا ټولې ډزې واوري او هغه بیداره شي. خو دغه پولیس هم ډېر زیات تکړه وي او خپله تومانچه راوکاږي او یو کس دلته کې مړ کوي. بله خواته موږ هغه کیلر ګورو چې سینډي له پسې راغلی وي. سینډي ډېره زیاته ویرېږي او بهر ته منډه کوي او هغه بم راوالي او په دغه کیلر باندې ولړې کوي او په دغه کیلر باندې دماکه وشي. خو د سینډي نظر دلته کې لاړ شي او هغې ته څه نه ښکارېږي. یو ونیسه ولېږي او بېهوشه شي. بله خواته موږ واچر وګورو چې هغه وګوري چې هغه ټول ملګري زما مړه کړو او اوس به دغه پولیس ما پسې به هم راورسېږي. دغه سړی ویرېږي او خپل سامان نخلي او دننه تښتېږي. بله خواته موږ کیلر ګورو چې سینډي نیولي وي او په اوږه کړي وي چېرته یې روانه کړي. دا سینډي ونیسي او په یو ونه باندې واچوي او غټ لرګی راخلي او غواړي چې په سینډي کې دننه کړي خو په سم وخت باندې هغه پولیس راشي. پولیس په دغه سړي باندې یو ډز وکړي او په صحیح وخت باندې دا ایساره کړي. سینډي چې کله ډزو اواز واوري یا په هوش کې راشي او هلته نه منډه کړي. د واچر ګاډي مخامخ راشي او واچر ورته ووایي چې ته اوس مه یېرېږه ته اوس محفوظ یې. سینډي دغه سړی خو یې کله نه وي کتلی او دا ونه پېژني. سینډي دې په ګاډي کې کښېني او دغه شانتې هلته نه وتښتېږي. واچر چې کوم یو قاتل سړی وي هغه خلک مړه کوي او له هغې له جسم مختلف پارټس هغه خرڅوي او دې به هغه جنکیانې په ساولې کومې جنکیانو ته به چې د پیسو سخت ضرورت و. ظاهره د جنکۍ پیسو لپاره هر یو کار کوي او دې خلکو به دغه رنګې جنکیانې مړه کولې. بیا موږ ګورو چې هغه کیلر سینډي هم مړه کړې ده او بیا پولیس په دغه زمانې چاپه والي وي او دغه واچر او دغه کیلر دلته نه خپل ځان بل ځای ته شفټ کړي.
او بل ځکه دوی خپل کار چالو کی او دلته کې یو بل جنې هم موږ وګورو چې اخر راغلی وي او دغه کسانی خپل شکار جوړ کړي کوم جلد کې سیل ته راغلی وي او به دا کلر راشي او دغه جنې هم ونیسي او په خپل اوزار وکړي او دغه جنې یو لاس کټ کی ظاهر دغه جنې په در کې وي او هغه تیزی چیغي وخی او دغه کلر د دې خپل بندولو لپاره یو غټ سټک راولي او دا په مخ باندې وي او دا جنې هم مړ او دغه شانتي دا جنې هم دلته کې مرشي او واچ چې کله دا وری هغه عزت خوشاله شي ته دغه فلم دویمه ایسا کتلو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بل ویډیو پورې انتظار وکړئ